شیرولی خان اورکزی صاحب ته خواست کوم چې راشي او خپل خیالات تاسو سره شریک کړي. شیرولی خان اورکزی. نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سود مې په بل نشي خپل یو بسره هاوره هم زه ګورې په دې حق له کارون یم پښتون یم. ټولو نه اول خو د خپلواک پښتونستان غورځنګ د زړه د تله مننه کوو چې دومره د زړه د تله مننه کوو چې دومره بهترینې موضوع باندې یو سیمینار ارینج کړ او که سوچ مو وکړو په دې سیمینار کې دوې داسې نکتې دي چې هغه ډېرې زیاتې د توجه وړ دي. یوه د نه خبرتیا او بل دي وسایل. زه هغه ډیټیل کې نه څوم چې د پښتنو وسایل څنګه استعمالیږي څومره دي ځکه چې ډېر تفصیل سره ورباندې ډېرې ښې خبرې ورباندې وشوې. خو زه درسره یو دوې خاطرې شیر کوم چې هغه نه به تاسو ته د دې خبرې اندازه وشي چې موږ وسایل څه دي او موږ نه خبره څومره یو. په 2008 کې چې کله زه چونکې ضلع اورکزي سره تعلق لرم او په ضلع اورکزي کې بیا یو داسې بدقسمته قوم دی موږ ورته قوم یو ته عام خلک ورته خیل یې مموزي ورته وایي چې هغه د اورکزو په اخري سار کې پروت دی. یوه څنګ ته خیبر دی بل سیټ ته کورمه دی او پرنټ ته چې کوم دی د ضلع اورکزي بقایا دی. اخري سر کې پرته یو. نو په 2008 کې چې کله اپریشن وشوه هغه نه وروسته 12 کاله مو خانه بدو شو. 12 کاله بعد چې کله بیا مو واپس شولو نو دا خبره اوس هم د ما په ذهن کې ناسته دی چې کله مو خپل علاقې ته لاړو خپل کور ته لاړو خپل هغه مو ولیدله چونکې مو شاعران یو حساس خلک یو نو ما ولیدلو پکې تنظري پکې ډېر شوي او زرکان پکې ډېر شوي او تروګان پکې ډېر شوي وو. خو هغه مرغۍ چې هغو عام ولس سره ژوند کوي موږ سره ژوند کوي خروګانې چرچڼې او کارغان هغه نه وو. ما سوچ کول مول دا ویلې لاړ دي یو خو ټیک خبره دی چې جنګل ته تېر شوی هغه نه لاړو خو بل دغو ته څه وسایل نه وو دغو ته هغه خوراکونه هغه نه وو اکثر. نو ما ته د خپل وطن په خصوصي توګه د ټولو قبایلو دا کوم دا لکې دي دا بهرحال روزګار کې ډېر هغه دي خو د قبایلو سوچ راغله چې د ما وطن کې کوم زلمی لوېدل هغه به لومبی کار دا و چې پاسپورټ یې به جوړ کړ عربو ته بتلل. وجه دا وه چې دلته کې او وسایل هغو ته نه وو. خو زه به دا ویم چې د مو هغه خانه بدوشي په وجه د مو بلا ډېر نقصانونه وشو خو څه فایدې هم وشولې. ما ته بیا د دې خبرې احساس وشو چې آیا دا غرونه دي د مو دي کې خو څه خو شته دي باندې ریسرچ پکار دی. نو چونکې دا تاسو ما په خپله واخیسته ورپسې په کوشش مې شروع کړل زه صرف د ضلع اورکزي خبره کوم. نو هغه ځای باندې چې ما کله انجینران وګرځولو هغه کې بهترینه یعنی د اعلی کوالټي چې کومه کولا دی دومره دی د هغو انجینرانو په هغه کې چې د هغه د وینا مطابق د انجینرانو د وینا مطابق چې تاسو اورکزي به یعنی د پاکستان د پښتونخوا نه امیرترین خلکو که تاسو د هغه کویلې راوستلې. او زه د خپل وطن د هغه کې اوسېدونکی یعنی شپږم نسل یم کم از کم یعنی ما د خپل شپږم نیکه معلومات شته چې د ما شپږم نیکه همدلته پاتې کېده هغه نه مخکې نور معلومات ځکه نشته چې دلته کې تعلیم نه و تاریخ نه یې لیکلی خو البته زه شپږم نسل یم چې د ما خپل معدنیات بالا ډېر وو خو هغه باوجود چې کوم دی زه هغه نه خپلو وسایل نه چیم نه خبره وم. د نه خبرتیا بنیادي وجه دا وه چې څنګه زه انګریز خو په هغه خاموش ساتلی وم من داسې بې تعلیمه یې ساتلی وم د هغې نه ورکلی همدغه شاید 15 کاله چې کومه زه نور هم وساتلی شولم. زه په همدې یوې نکتې باندې چې یاره مثلا وسایل او نه خبرتیا د زړه د تله شکریا ادا کوم د دې غورځنګ چې دغه یوه اهمه او حساسه موضوع راپورته کړله او د مو پرې مخته یې راوړله. خپل طرف نه مکمل دې تعاون ته تیار یو چې په کوم ځای کې هم وي دا پلیټفارم د کومه دی استعمالوي د مو تعاون به ورسره وي. خو دې سره د مو څومره لیکوالان دي څومره بشعوره خلک دي څومره ریسرچر دي هغو هم زه وموري دي چې دغه موضوع مو وچیړو ځکه که چیرې ما لکه د عربو له مثال پیش کړ چې د مو ولا هغه به کومه د عربو ته تللو زه درته یقین سره یم چې عرب نه چې دنیا نړۍ نور خلک به د تا وسایلو ته رسي خو که چیرې ته خپل وسایل به روی کار راولي لکه څنګه ډېر ښې طریقې سره ملګریو ایکسپلین کړلو چې بلا ډېر وسایل دي صرف دا نه ما صرف د کلي مثال ته پیش کړم چې هغه ځای کې یعنی وسپنه هم ډېره په ګڼ تعداد سره موجوده دی. بنیادي نکته نه
څه مو چې کوم لیکوال یو کوم ریسرچر یو کوم ډاکټرز یو کوم انجینیر یو باید څه مو دې شي ته سنجیده شو چې مو د پښتنو د وسایلو خبره وکړو دغه سیمینار چې کوم دی دا د مو لومبی د شي خو اخري دی نه شي باید چې دا پل مو همدغه شی جري وساتو انشاءالله لازم وخت به راشي چې بیا به مو هغه شو دویمه خبره دي کې ذمه کوم دی ټولو نه زیاته د سیاسي پارټیانو د سیاسي خلکو دی ټیک خبره دی هغه سټرګلینګ کوي کوشش کوي خو جمهوریت دي چې د ملک مطلب هغه نشته د پاور نشته د کوم د مو نشته هغه پلټي دي سره میګي دا هلکه پلټي دي هغه سره هغه پاور نشته خو دا پاور به کوم د مور کوو او همدغه نقطه لکه دلته کې د ملک صاحب مخکې خبره وکړه چې مو به نشنلیزم تر جروزو کچېرې مو خپل خاورې باندې خپل اختیار او خپل هغه باندې د وسایلو باندې خبرتیا او خپل گرفت کړ وستل غوړو د مو نشنلیزم تر پر ان شاء الله لازم رګرزو ورته ان شاء الله لازم بل لار مسره نشته اخیری خبره دا چې یو شعر کې تر وټوم چې زه پرېږدم ته پرېږدې مړکوي به څوک چې زه پرېږدم ته پرېږدې مړکوي به څوک زمونږ په سیمه چې د ګلو پاڼو ور اخسته ستاسو توجه مننه